موږ سره عمران خان نه دی ولاړ، موږ عمران خان سره ولاړ، زموږ ځای نشته. چیرمن صاحب بل خلک دا وایي چې دوی وګټي نو زیبا بل ګوند. زموږ شکل چې دی، زموږ تندی چې دی، دا د پی ټی آی چهره ده. چیرمن صاحب په تاسو باندې د کرپشن تور هم لګي. خلک وایي چې دوی اساسي جمع کړي دي، دا دومره مال دولت د دوی سره ده. د لاکونه کروڑ جوړېږي، د سو نه زر جوړېږي. دومره فرق په یو صفر کې راځي. موږ ګډې بېځې نه یو، موږ د عقل خاوندان یو. ښه بد هر سړی پېژني. کوېسچن وکړو چې زما هغه خبرې دي، زما نه مطلب دی چې زه دې عین کړم. ګرانو کتونکو او اورېدونکو سلامونه. عصمت علي اخون یم. پی کې 6 کې نن د پاکستان تحریک انصاف امیدوار چې کوم دی په آزاد حیثیت باندې، ځکه تحریک انصاف سره نښې نشته. فضل حکیم یوسفزی له راغلي وو، د هغوی سره به د هغوی د کمپین په حواله باندې، د هغوی د منشور په حواله باندې خبرې اترې کوو. په فضل حکیم صاحب پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم جوړ تکړه خوشحاله. ډېره مننه، ډېره شکریه خون صاحب. چیرمن صاحب دا راته ووایئ د پارټۍ سپورټ در سره نشته، بل نښه ستاسو سره نشته، نو په آزاد حیثیت باندې به دا ګټه ګرانه نه وي؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله ستا عبادت وکړو، ستا نه مدد غواړو. ستا ډېر زبردست کوېسچن وکړو چې نشان زموږ نه اخیستی. بلکل ټیک خبره دې وکړه، خو زموږ شکل چې دی، زموږ تندی چې دی، دا د پی ټي آی چهره ده. خو زموږ نه د الله مدد نه دی اخیستی، زموږ نه د عوامو مینه نه ده اخیستې. د الله مدد او د عوامو مینه او د عمران خان سپورټ، د عمران خان کلاړیان موږ یو انشاءالله. د الله په فضل سره ګټه به د پی ټي آی د کلاړي، د اوریجنل کلاړي. چیرمن صاحب بل خلک دا وایي چې دوی وګټي نو زی به بل ګوند ته، چې د دوی سره بل څه آپشن نشته، راځي به هم موږ ته. نو په دې حواله باندې تاسو څه وایئ؟ زه د هر څه چې دا خبره کوي، هر څه چې کوي A to Z، زه هغو ته دا جواب ورکوم چې ستاسو سره بله لاره نشته، صرف د دې بلیمونو لګولو. دا بلیمونه مه لګوئ، ځکه چې موږ یوه خپل په ډي خان کې اف آی آر، په وزیرستان کې اف آی آر، په پردر کې اف آی آر، په ریمانډ کې اچول، په کور چاپې لګول، تکلیفونه، میاشت دوه درې د خپل کورونو نه په سخته ګرمۍ کې په سیند کې اوسېدل، په پنجاب کې اوسېدل، په سرو میرو کې اوسېدل. موږ په هغه کې نه یو تللي، نو موږ به په راحته کې څه لاړ شو. انشاءالله ډېر دستي ده، موږ به انټرا پارټۍ کوو. دا پی ټي آی په حال ده، که هر څوک دا خوبونه یې چې پی ټي آی نشته، پی ټي آی به وي، په دې ملک کې به حکومت کوي، په دې صوبه کې به حکومت کوي. قوم تیار ناست دی د عمران خان سره، د عمران خان د کلاړیانو سره، د الله مدد د پی ټي آی سره، د عمران خان سره، د عمران خان د کلاړیانو سره دی. چیرمن صاحب په تاسو باندې د کرپشن تور هم لګي. خلک وایي چې دوی اساسي جمع کړي دي، دا دومره مال دولت د دوی سره د کم ځای نه راغی. ما خو تاسو ته زه دې خلکو ته وایم چې تاسو ته پته نشته چې تهمت څومره ګناه دی. که درته پته نه وي نو زه درته ریکویسټ کوم، تاسو د علما سره کښېنئ چې تهمت لګول څومره ګناه دی. د هغې نه مخکې تاسو وګورئ په 2018 کې زما په اساسو کې یو صفر سیوا کو، نو د صفر نه د کروڑ نه ارب جوړېږي، او د لاکو نه کروڑ جوړېږي، د سو نه زر جوړېږي. دومره فرق په یو صفر کې راځي. نو هغه صفر چې سیوا کو، موږ ته په جلسو کې چې اساسي دا یو کنفیوزنګ جوړ کړو. هغه الله پاک په خپلو ترو وویل چا چې بلیمونه لګول، او الحمدلله موږ سره الله مدد و. موږ دوباره الله پاک اسمبلیانو ته ولېږلو، او د قوم موږ ته وټ راکړو، الله مدد زموږ سره و. دغه شان به انشاءالله تعالی چې په 18 کې سم مدد و، په 13 کې څنګه و، دغه شان زما د خدای نه امید دی چې په 2024 کې د هغې په ډبل به وي، ځکه چې دا وټ د ظلم خلاف دی. بلکې تاسو خیال کړئ نو تاسو د خپلې پارټۍ کسان تاسو ته په مقابله کې ولاړ دي، څنګه تاسو ته په سټي کې ولاړ دي، داسې په هر حلقه کې د پاکستان تحریک انصاف نه خلک په آزاد حیثیت باندې ولاړ دي. نو دغه کسان به ستاسو په ووټ باندې اثر انداز نشي. زه په دې ستا په دې کوېسچن باندې زه خپل عوامو ته یو ریکویسټ کوم، او خپل کارکونانو ته ریکویسټ کوم، خپل خویندو میندو ته ریکویسټ کوم چې کم سړي د عمران خان سره سخته تېره کړي، کم د عمران خان سره ایمانداري، دیانتداري، د خپل ځمکې سره، د خپل وطن سره، او ټولو ته پته ده چې څوک په جیلونو کې وو، څوک په یو ځای وو، څوک په بل ځای وو، او بیا عمران خان د جیل نه هغه فیصله کړې ده چې چاته یې ټکټونه ورکړي دي، د هغو په حق کې فیصله کړې ده. بیا موږ ټکټونه داخل کړل الیکشن کمیشن په آفیس کې، د هغې نه بعد بیا زموږ نشان واغست، د نشان نه بعد بیا زموږ مجبوریانې شوې. خو هغه اوس وګوره د عمران خان په پیج باندې چاته چې اوریجنل کلاړیان دي، د عمران خان په خپل ذاتي پیج باندې د هغو پی کې، د هغو نشان، د هغو نوم لیکلی شوی دی. دا خلک چې دي د اشرف المخلوقات دي. موږ ځناور نه یو،
موږ ګډي بيزي نه یو، موږ د عقل خاوندان یو. ښه بد هر سړی پیژني، خلکو فیصله کړې ده. نن جدید وخت دی، قوم د هغه چا سره ولاړ دی څوک چې د عمران خان اوریجنل کلاړي دی. دا کوم خلک چې ولاړ دي هغه به داسې پاتې شي. ظاهره خبره ده، هغه د دې لپاره ولاړ دي چې د عمران خان کلاړي خراب کم، هغه د دې لپاره ولاړ دي چې د ووټ خراب کم. ته د عمران خان نه بار بار دا خبره اورې، موږ هم دا خبره کوو چې پی ټی آی ته بل څوک ماته نشي ورکولی، خو پی ټی آی به ورکوي. نو دا هغه خلک دي. خو دا ته وایم 99% نه سیوا د پی ټی آی د اوریجنل کلاړیانو سره ولاړ دي. عام خلک د پی ټی آی د اوریجنل د عمران خان د کلاړیانو سره ولاړ دي. سایلنټ میجارټي د عمران خان د کلاړي سره ولاړه ده، ځکه چې عمران خان د دې وطن لیډر دی، عالم اسلام لیډر دی. تاسو ته وګورئ د هغه تاریخ وګورئ، هغه اوس هم که په جیل کې ناست دی، په هغه الله غټ رحم کړی دی. موږ سره عمران خان نه دی ولاړ، موږ د عمران خان سره ولاړ یو. زموږ ځای نشته، زموږ بل ځای نشته، زموږ په بهر ملک نه جایداد شته، نه روزګار شته، نه څه بل شته، نه رشته دار شته. زموږ په دې وطن کې مغبره ده، زموږ په دې وطن کې کاروبار دی، زموږ په دې وطن کې جماعت دی، زموږ په دې وطن کې اجره ده، دلته زموږ خاندان دی، دلته زموږ غم خادي ده، زموږ د دې نه بهر نشته. نو چونکې زموږ سره عمران خان ولاړ دی، ښه په نره ولاړ دی، نو عمران خان چې څوک ټاکلي دي او په چا یې لاس کېښودی، انشاءالله تعالی په 8 فروری به خدای پاک هغو له ګټه ورکړي. بل چیرمین صاحب ریسنټلی د باجوړ واقعه راغلی دی، یو زلمی چاویشتی دی د اورو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دغه تعلق و او امیدوار هم و او مړ دی چې قتل کړی دی. په دغې حواله باندې تاسو څه وایئ؟ ډېر ښایسته ځوان و، ډېر د افسوس خبره ده، ځکه چې هر سړی د خپل ځان راولي، ماشومان بچي دي. او تا داسې کوېسچن وکړو چې زما خبرې دي، زما نه مطلب دی چې زه دې عین کړم، ځکه چې هغه هلک ډېر زیات ښکلی هلک و، بلکې ښکلی دی، هر څه چې دی یو انسانیت دی. او د انسانیت قتل چې دی بېګونه، لکه دا داسې دی لکه ټول انسانیت چې قتل کړي، بلکل زیاتی شوی دی، بې اندازې زیاتی شوی دی. او ما سره داسې الفاظ نشته زه په هغه باره کې تاسو ته ووایم، خو نه، موږ مسلمانان یو، موږ د مینې محبت لپاره پیدا یو، موږ د سپکو خبرو لپاره نه یو په کار، موږ د چا د بېعزتۍ لپاره نه یو پیدا شوي. موږ ته اسلام دا درس راکوي چې د یو بل عزت وساتئ، د یو بل خیال وساتئ، سپکې مه وایئ، سپورې مه وایئ، د یو بل عزت ورکوئ. څومره مینه محبت موږ درس ورکړو خپل قوم له خپل خلکو له. چیرمین صاحب دا راته ووایه چې را روان 10 کاله هغې ته په کم نظر باندې ګورئ، ځکه اوس سختې دي، تکلیفونه دي، نو را روان وخت به ستاسو څنګه وي؟ د مستقبل ګوره که خیال کوئ تاسو زموږ مهزیم کتلې ده، 9 کاله موږ په حکومت کې رالو، الحمدلله ویل ته ضرورت نشته، هر سړي ته پته ده چې موږ څه کړي، په ایجوکیشن کې څه کړي، په هیلث کې څه کړي، د اوبو په مد کې څه کړي. ته د اوبو ته وګوره، ګریویټي سکیم د 29 ایربورګو د پی کې چې ته روان دی، دا وړوکی سکیم نه دی، دا زما د عوامو دپاره دی، دا زما د قوم دپاره دی، دا زما د داسې نه ده چې دی پی ټي آی والا دی او دی پیپل پارټۍ والا دی او دی نشنلی دی. دا ټول څومره عوام چې اوسېږي دا د اوبو سکیم او اوبه د انسان ضرورت دی. د هغې نه بعد زموږ مستقبل دا دی، موږ کم 9 کاله چې موږ حکومت تر کړی، موږ د طاقتور او د کمزور لپاره یو قانون، موږ عوامو ته لاندې طاقت ورکوو، کمزورو خلکو ته، ځکه چې جمهوریت وایي دی ته چې دا فیصله به الله کوي، د الله نه بعد به عوام کوي. موږ په بار بار وایو چې دا ملک، دا وطن د الله پاک دی، د الله نه بعد د عوامو دی، دا د ایم این ایم پی نه دی، دا د یو طاقتورو خلکو نه دی، دا د عوامو دی، ځکه چې دلته جمهوریت دی، فیصلې خدای کوي، د خدای نه بعد عوام کوي. کله زما سره عوام ولاړي، د ایم این ای سره عوام ولاړي، د ایم پی ای سره عوام ولاړي، نو دا راشي خپل رای استعمال کړي، د هغه سړي په حق کې د کم لیډر سره عوام ولاړي، دا اسمبلیانو ته لاړ شي، دا بیا قانون سازي کوي، خپل عوامو ته مطلب ښېګړې ورکوي. نو دا حکومت اصل مالکانان عوام شو. ما په دې خبره بار بار خلک خفه کېږي، خو سل پیرې پرې خفه شي، ځکه زه نن هم وایم، ما پرون هم ویلي، په حکومت کې مو ویلي چې اصل مالکانان عوام دي. نو زمونږ دا خبره ده چې موږ لاندې عوامو ته اختیار وکړو او عوامو ته موږ داسې فیصلې کوو چې که هغه طاقتور انساني که کمزور انساني، چې د ټول لپاره یو قانوني انصاف راشي، چې کله په معاشره کې انصاف وي، معاشره خوشحاله وي، معاشره کې کاروبار وي، بارانونه به خپل ټایم ورېږي، الله پاک خوشحاله وي، الله راضي، چې کله الله راضي په انصاف باندې راضي کېږي. ظلم چې په کوم قوم کې شاید الله پاک تباه برباد کړي، زموږ اولنی منشن دا دی چې موږ به ظلم ختمو او ختم کړی و، بیا یو کال 1.5 کال ګورمنټ راغله، بیا د ظلم داستان شروع کړو. زما ته وګوره چې زه درته خپله خبره کوم، عمران خان ته وګوره، دا 9 میاشته بې ګناه په جیل کې داسې یو انسان پروت دی چې د هغه خدمات د هېچا نه پټ نه دي، نه قوم ولې پاپسې روان دی، هغه دې وطن له څه کړي دي،
د کینسر هسپتال ته وګوره، د هغه د جنت د تو دپاره د کینسر هسپتال پروژه دی چې په یو سړي باندې 80 لکه روپۍ لګي، کروڑ روپۍ پې لګي، 50 لکه پې لګي. یاره د غریب سړي سره دا پیسې کم ځای نه راشي، په پردي کور کې ناست دی، د کرایه په کور کې ناست دی، رشکه چلوي، ګاډۍ چلوي، نو څه کوي؟ جاړي ورته، هغه دې لاړ شي، مرګ په ټایم دی. موږ دا نه وایو چې بیماری نه ده، موږ مسلمانان یو، خو چې یو سړي سره د علاج پیسې نه وي او هغه زوی د هغه د لور نه، د هغه د خور نه، د هغه د پلار نه، د هغه د رشته دار نه تپوس وکړه چې د علاج یې نه کېږي، پیسه ورسره نه لاړ شي، د هغو په دننه پړه کې درد پاتې شي. الحمدلله هغه د صحت کارت په مت کې وګوره، د هر خاندان په جیب کې زموږ خیبر پښتونخوا حکومت 10 لک روپو صحت کارت په جیب کې کېښود، چېرې دا چاته محتاج نه وي، د خپل علاج کوي په پرایویټ هسپتال کې کوي، چې غریب سړي سره احساس نه کېږي چې په سرکار هسپتال کې ولاړ په قطار کې او څوک یې هغه طرف ته ټیل وایي، څوک یې دې خوا ټیل وایي. د دې د وجې نه موږ دا فیصله وکړه چې موږ صحت کارت هر سړي ته په جیب کې کېښو، تاسو په بهترین هسپتالونو کې په پرایویټ کې علاج کوئ او د دې نه پیسې ورکوئ چې تاسو ته دا احساس نه کېږي چې زه پرې علاج کوم. دا زموږ یو سوچ دی، یو فکر دی. چیرمین صاحب د PK6 یعنی د چې ولس ته به څه پیغام ورکوئ؟ زه د PK6 د ولس لپاره دا پیغام چې ازمیلې ما ازمیئ، ځکه چې زه تاسو 9 کاله لیدلی یم، ما حکیمي نه ده کړې، ما خادمي کړې او زه خادم او خادم به یم او مستقبل کې به م یم. زه دلته تاسو ته ناست یم، ما او دا کمی خلک چې ردی بدي وایي زه هغو ته پیغام ورکوم، خاص کر د PK6 خلکو ته یم چې وایي به ماته، زه به چېرته سپکې خبرې ونه کړم، زه به د دې سپکو خبرو جواب نه ورکوم. د دې سپکو خبرو جواب به تاسو په 8 فروری په وټ باندې ورکوئ. دا کمې سپکې سپورې چې ماته وایي، دا ګډې وډې ماته وایي، ما الحمدلله لاک لاک شکر دی، دا دنیا زه د الله نه هېڅ نه پټېږي چې خپل رب ته دې خپله غاړه ازادوي. دا ټول مخلوق خوشحالول ډېر ګران کار دی، خو نه هغه خلک ډېر خوشحاله دي کوم چې به د قوم مین دي، کوم چې به د وطن مین دي، کوم چې ذاتي خپل لالچ نشته. زه ګوره، زما سوچ، زما فکر، زما زندگی دا یاد ساته، زما ځکه چې زما د زړه نه کومه خبرې په خولۍ، زه یو جذباتي سړی یم، زما نه کله نه کله په جذبات کې غلطي م وشي، د خپل قوم نه په غلطۍ معافي غواړم، ځکه چې زما قوم دی، زما عوام دي، زما سرمایه ده، زما دپاره قابل قدر دي، ماته زما خویان دي، زما میان دي، زما سپین ږیري ماته دعاګانې کوي، عمران خان ته دعاګانې کوي، ځکه کوي چې موږ د خپل وطن دپاره، د خپل عوامو دپاره ښه سنسیر یو، ښه ایماندار یو. لکه زه په خپله به نه یم، هر سړی به دا وایي، دې عوامو ته پته ده چې زه په دې ځمکه د خلکو سره ناست یم، تاسو میډیا ولئ، تاسو ته پته ده، ټولو ته ښه پته ده چې زما اواز اوري، په دې دفتر کې ناست یم، زه چېرته بهر ته نه یم تښتېدلی. ما یو دوره په دې 9 کاله کې د خیبر پښتونخوا په حکومت په پیسو نه ده کړې، ځکه چې چېرته هم تللی یم، که عمرې له تللی یم، کار څه تللی یم، ما د خپلو حلالو د خپل تنخوا په پیسو تللی یم. ما چېرته د ډیډک په اپیس کې چاته نه دي ویلي چې ما له ته د ډوډۍ پروګرام وکړه، زما ورکاران له ورکړه، ما کاغذ کړي ده، زه ناست یم، ما سخته تېره کړې ده، ما ماسپښین ډوډۍ نه ده خوړلې، ما ماښام خوړلې ده. دا ټول خلک په دې ګواه دي چې خلکو به راته وایي چې زموږ کلمې صفا شوې، چې یاره موږ د چیرمین صاحب دفتر ته لاړ شو، د کاوي نه بل څه نه وي. ما ګوره، زه یو ډېر عاجزه، ډېر خاکساره سړی یم او ډېر ساده سړی یم، زه په ډېرو خبرو نه پوهېږم، نه په دوکو پوهېږم، څه چې مې پړی هغه مې پخولئ، او انشاءالله ما سره چې دا قوم مدد کوي هم په دې سادهوالي به کوي، په دې سچایي به کوي، او زما سره چې د الله مدد وي هم په دې به کوي چې زما د زړه او د خولې خبره یو شان دي. چېرته الحمدلله ما چېرته غلط بیانې، ما غلطې وعدې چېرته د چا سره نه کوم او نه مې کړي دي. نو زه ستاسو شکریا ادا کوم، یو پیره بیا زه تاسو ته مخامخ شوی یم چې زموږ نه نشانونه اخیستي دي، خو زموږ نښه بیلن دی، او بیلن الحمدلله هغې له م الله عزت ورکړو. تاسو به په 8 فروری به زما د الله نه امید دی چې بیلن نه بوټ ورکوئ، او د قومي اسمبلۍ نښه د PTI چمټه ده، هغې ته بوټ ورکوئ. ډېره زیاته مننه چیرمین صاحب، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. عزیزي کتونکو او اوریدونکو، د فضل حکیم یوسفزۍ صاحب خبرې تاسو واورېدلې، د ووټ په حواله باندې، د کمپین په حواله باندې، او د خپل کار زیار په حواله باندې. د ملاقاتونو سلسله به روانه وي، غواړو چې نور امیدوارانو ته هم لړ شو، ستاسو سره یې مخامخ کړو، د هغوی د منشور، د هغوی د کمپین او د ووټ د اهمیت په حواله باندې ستاسو سره د هغوی خبرې وکړو. اجازت راله راکئ، د لوی الله په امان.